اسلامي دولت ډلې کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت ومانه. د اسلامي دولت سختدریځې ډلې یادېش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دغه ځانمرګي برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د لږ تر لږه 5 کسانو د وژل کېدو خبر راکړی، خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر له دې زیات دی. ایمرجنسي روغتون ته چې د برید ځای ته نږدې فعالیت کوي ویلي چې له 40 زیات ټپیان ور انتقال شوي دي. ایمرجنسي ویلي چې له 40 زیات ټپیان ور وړل شوي دي. د اسلامي دولت سختدریځې ډلې یادېش پورې تړلې عامه خبري اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې د دغه برید مسؤلیت اخیستو ترڅنګ ادعا کړې چې یوه ځانمرګي برید کوونکي مخکې له دې چې د طالب ساتونکو او کارکوونکو په منځ کې له چاودېدونکو موادو ډک کمربند ته چاودنه ورکړي، د طالبانو له امنیتي موانعو تیر شوی و. د فرانسې پریس خبري اژانس ویلي چې د چاودنې پر مهال د خبر اعلان یو ټیم په څنګلوري د اطلاعات او کلتور وزارت دننه د مرکې په حال کې و. د اژانس په د دوی موټر چلوونکی چې بهر منتظر و، یو سړی لیدلی و چې یو باکس یې په لاس او ټوپک یې په اوږو و چې وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړه. د جمشید کرمي په نوم دغه موټر چلوونکي ویل چې دغه سړی ولي چې د موټر تر خوا یې تیر شو او څو ثانیې وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړه. د چاودنې پر مهال بهرنیان په بهرنیو چارو وزارت کې نه وو. هغه ویلي چې له 100 تر 25 پورې کسان یې لیدلي چې مړه یا ټپیان شوي وو. د کابل د امنیه قومندانۍ وایند خالد زدران ویلي چې 15 ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور مرستیال وزیر مهاجر فرحي فرانس پریس ته ویلي چې ټاکل شوي و چې د چین یو پلوی د بهرنیو چارو له وزارت څخه کتنه ترسره کړي، خو دوی نه پوهیږي چې آیا دوی به د چاودنې پر مهال په سیمه کې وو او که نه. خو د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر یوه جګپوړي چارواکي احمدالله متقي ویلي چې د چاودنې پر مهال بهرانیان په بهرنیو چارو وزارت کې نه وو. د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي ټام میسټ په یوه ټویټ کې ویلي چې ډیپلوماټانو یې راپورونه ترلاسه کړي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. هغه د یو بې هدفه برید بللی دی. د فرانس پریس خبري اژانس ته راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په وروستیو میاشتو کې پر بهرنیو اهدافو د ترسره شوو څو حملو مسؤلیت اخیستی، او هغه هم داسې مهال چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د بهرنیانو په تیره د ګاونډیو هیوادونو پانګونه راجلب کړي.